السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراجدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرف ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن دروښیم چې د دې اپلیکیشن په واسطه موږ تاسو کولی شو چې آنلاین پیسې وګټو. هغه بیا خپل موبایل ته ولګو که افغانستان کې کوم بانک کې موږ اکاونټ لرو کولی شو هغې ته په اسانۍ سره خپلې پیسې ولګو. نو د دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې که تاسو چیرته دې اپلیکیشن ته ملګري انوایټ کوئ نو په هر انوایټ باندې تاسو ته دغه اپلیکیشن 100 افغانۍ درکوي او 100 افغانۍ تاسو ترې ایستی شئ. مثال په طور سره که تاسو یو کس ورته انوایټ کړ او تاسو ته به 100 افغانۍ جمع شي او هماغه افغانۍ ته کولی شئ 100 وړه افغانۍ ترې وباسي که خپل موبایل سیم ته لګي او که بانک ته لګي. نو را درومو دغه اپلیکیشن انسټالول هم تاسو ته طریقه درښیم او د دې د فالوور طریقه هم درښیم. نو ډېر زیات ښه اپلیکیشن دی، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره پیسې وګټئ. نو د دې لپاره به تاسې راشئ د حساب پیپ نامه اپلیکیشن دی، ما په ډسکرپشن کې هم لینک پرېښی دی. که نه وي تاسې له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. دغه اپلیکیشن دی نو په ډسکرپشن کې هم لینک شته دی، تاسې کولی شئ کلیک وکړئ ډایرکټ به تاسې پلی سټور ته لاړ شئ او دغه اپلیکیشن به تاسې ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دی ګورئ حساب پیپ نام اپلیکیشن دی، کولی شئ تاسې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن چې کله تاسې ډاونلوډ کړئ دا به تاسې خلاص کړئ. په دې کې لومړی دا چې ما خو په دې کې اکاونټ جوړ کړی دی، زه ډیټا خلاصه کړم. په دې کې ما اکاونټ تیار ما خپل اکاونټ جوړ کړی دی. تاسې کولی شئ اکاونټ په دې کې جوړ کړئ په ډېر زیات اسانۍ سره. صحیح ده. اکاونټ چې کله تاسې جوړوئ تاسې باید لومړی خپل نمبر ورکړئ، هغې نه وروسته تاسې نه یو ریفرل کوډ غواړي. صحیح ده. ریفرل کوډ ډیر زیات ضروري ده، باید تاسې ریفرل کوډ حتما ورکړئ. تاسې به زما ریفرل کوډ ورکړئ. زما ریفرل کوډ دی 7-3-3-6-50-14 7-3-3-6-50-14. کله چې تاسې دا ریفرل کوډ ورکړ نو تاسې ته به چې دی زما له طرفه تاسې انوایټ شئ. ګوره زه تاسې درښیم، زه له دې اپلیکیشن یو ځل وځم، تاسې ته بیا له سره راشم. صحیح ده. ګورئ کله چې تاسې اپلیکیشن ته ننوتئ نو دغه اپلیکیشن به تاسې ته دغسې راوړي. صحیح ده. کله چې اپلیکیشن ته ننوتئ حساب په اپلیکیشن ته ننوتئ د اپلیکیشن به تاسې ته دغسې شان راوړي. دلته تاسې کولی شئ خپل نمبر ورکړئ. نمبر به ورکړئ 0-3-3-6-50-14. صحیح ده. خپل نمبر به ورکړئ چې هر وي. دلته به آی هیو ریډي باندې کلیک وکړئ او په ګیټ کوډ باندې به تاسې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسې په ګیټ کوډ باندې کلیک وکړو نو ستاسې موبایل سیم ته به یو کوډ لاړ شي. صحیح ده. هغه کوډ به تاسې دلته ور داخل کړئ. په دې باندې خو زما تیار یو اکاونټ شتون هم لري. په دې نمبر باندې زه بیرته له همدې اکاونټ څخه داخلیږم. که چېرته کار ونه کړه ځکه په دې باندې زما دلته به تاسې سیم ته دلته به زما سیم ته به یو کوډ راشي، هغه کوډ به تاسې دلته داخل کړئ. صحیح ده. دغه دی ګوره کوډ ما ته راغی، زه به دا کوډ دلته ور داخل کړم. نو کوډ دغه دی 50-0-15. ګورئ زما اکاونټ تیار جوړ شوی دی. کله چې تاسې سیم ته کوم کوډ راشي او تاسې دا ورکړئ له هغې نه وروسته تاسې نه یو ریفرل کوډ غواړي. تاسې به زما دغه ریفرل کوډ به تاسې ورکړئ 0 نشته پکې دی 7-3-3-6-50-14. دغه ریفرل کوډ به تاسې ورکړئ. چې کله تاسې دغه ریفرل کوډ ورکړه نو تاسې د زما له طرفه به تاسې انوایټ شئ. دلته چې کله تاسې راشئ دلته تاسې راپاس لیکي ایډیټ. په ایډیټ کې به تاسې فرست نیم به ورکړئ، لاست نیم به ورکړئ. صحیح ده. او لاندې کوم دغه چې دی فون نمبر دی او دغه فون نمبر چې لاندې کوم اخر ته دی ستاسې دغه ریفرل دی. صحیح ده. ستاسې ریفرل کوډ همدا دی. که چېرته تاسې غواړئ دغه ریفرل کوډ ستاسې نو تاسې کولی شئ چې بل ملګري ته خپل ریفرل کوډ ولګئ او هغه چې کله داخلېږي ستاسې ریفرل کوډ له لارې داخل شي نو تاسې ته به 100 افغانۍ جمع کېږي. تاسې کولی شئ پیسې په هماغه ساعت وباسئ. نو دلته به تاسې راشئ ناټ وریفایډ په دې باندې به کلیک وکړئ. خپل فون هغه باندې آی ډي کارت یا تذکیره چې هر څه وي پاسپورټ هر څه چې وي تاسې کولی شئ آی ډي کارت باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله تاسې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته به له تاسې څخه ستاسې تذکیره وغواړي. صحیح ده. تاسې به په دې کې لومړی څه وکړئ، د خپلې تذکیرې څخه به یو سکین واخلئ، تصویر همدې موبایل باندې واخلئ، بیا به د تذکیرې
شا او مخ دواړه نه به عکسونه واخلئ. له هغې نه وروسته به تاسې یو خپله سلفي عکس واخلئ. په دې سره به ستاسې اکاونټ وریفای شي. صحیح د اکاونټ زه بیا وروسته وریفای کوم. اوس په ویډیو ډېره غټه شي. چې کله هم تاسې دا پکې وکړل نو دا به تاسې وریفای شي. بیا کولی شئ دغه پیسې ولګئ ټرانسفر یې کړئ، ځکه دلته خو ما سره پیسې نشته دی، هېڅ پیسه نه لرم. نو دلته به تاسې روپو تعداد ته ولیکئ څومره پیسې مثال طور سره ستاسې کې وي، او دلته به خپل موبایل نمبر ورته ورکړئ. تاسو کولی شئ خپل سیم ته هغه پیسې ولګئ. نور هم زیات طریقې پکې شته دی، تاسې وار وار سره یو یو کتلی شئ. صحیح ده. ګوره ډېر زیات اکاونټ هر لارې چې تاسې غواړئ، ګوره زه تاسې ته دروغ یم. دلته اکاونټ کولی شئ پیسې ولګئ. نو دلته تاسې پاس خپله پیسو ته راشئ. دلته خو زما اوس اکاونټ نه دی وریفای کړی، زه بیا وروسته اکاونټ خپل وریفای کړم. او کولی شئ په ټرانسفرمیشن کې تاسې خپل کومې پیسې چې وي هغه تاسې خپل سیم ته ولګئ. زما دغه نشته دی ځکه پیسې نشته دی. که چېرته تاسې زما ریفرل استعمال کړه، ریفرل کوډ تاسې زما استعمال کړه، زما ریفرل کوډ دی 7833514 نو انشاءالله ما سره یو بل اپلیکیشن هم شته دی، په هغې باندې هم زه ویډیو جوړوم. راتلونکي ویډیو به انشاءالله په همغه اپلیکیشن وي. میک منی په نامه کوم اپلیکیشن چې د دې د پیسو د ګټلو طریقه درښیم. بله ویډیو به انشاءالله په همدې وي. بیا ښې چارې الله مو مل شي.